مبارک شه په مینه درته وایم چې اختر دې مبارک شه. ډېرو قدرمندو عزیزانو خویندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اختر مو مبارک شه. منځونه عبادتونه او حجونه مو الله جل په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوه. خدای جل جلاله دې په زړه په هر کوټ کې یاست روغ جوړ او خوشحالۍ ډک ژوند ولرئ او د یو آباد سوکاله افغانستان په هیله. السلام علیکم درنو هیوادوالو، لوی اختر مو مبارک شه. خدای دې وکړي چې روغ او خوشحاله اوسئ او یو خوشحاله اختر ولرئ. په دې هیله چې یو ورځ ټول افغانان خپل وطن کې د ټولو دوستانو سره اختر ولمانځي او داسې ورځ راشي چې بیا افغانستان سره ټول یو ځای شو او خپلې خوښیانې خوشحالیانې سره ګډې ولمانځو. السلام علیکم. Hey, I hope that you have a happy birthday. Je suis tellement heureux d'avoir photographié par mon frère. Il veut avoir mon image. Je suis tellement content avec lui. Que Dieu lui bénisse. Amen. دوستان وطندارای عزیز سلام. ما به نمایندگی از کمیته فرهنگی افغانهای شمال غرب ارکانسا به نمایندگی از خودم و اعضای خانواده‌ام خدمت شما، خدمت خانواده های نجیب شما، خدمت دوستا و قاربتان عید سعید قربان تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوار هستم یک عید پربرکت با صمیمیت، خوشی و همدلی کنار هم داشته باشیم. عید سعید خط آراستن خدمت تمام عزیزان گروه و کافه ملت متدین افغانستان تقدیم می‌کنم. انشاءالله و رحمان عید سعید عید را خوش را در کنار خانواده‌های و عزیزتان سپری نمایید با امید یک افغانستان آزاد، شکوفا، خودمختار و سلام. برای شما سرخونه عید سعید قربان را و همه هموطنانم فارسی زبانان کشور همجوارم همه مسلمانان تبریک عرض میکنم. به خصوص با جاج و مکه رفته که بعد از این روز فرصت خوبی از این روز استفاده خوبی ببرن، حجشون مقبول و سعیشون مشکور باشد انشاءالله. I wish everybody a happy Eid. عید سعید قربان عید فداکاری، ایثار، اخلاص و عشق است. پس به همین مناسبت عید سعید قربان را به تمامی دوستان و عزیزان از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض نموده و امیدی که یک عید خوب و خوش و آرام داشته باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړي مشه د نیکمرغه لوی اختر د رسیدو په ویاړ ټولو مسلمانانو او په ځانګړې توګه ټولو افغانانو ته، هغه که په هیواد کې دننه وي او که د هیواد څخه بهر دي، ټولو ته د لوی اختر ډېر ډېر مبارک وي. خدای دې وکړي دغه لوی اختر افغانستان کې د تل لپاره سولې، امن، ورورولۍ او د ګران افغانستان د پرمختګ سبب وګرځي. ستاسې ورور. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه هموطنانم. این جانب احمد مظفری عضو شورای عدالتخواهان افغانستان عید سعید قربان را خدمت کافه ملت متدین و مسلمان افغانستان تبریک و شادباش عرض می داریم و تقاضای ما
از زمامداران امور فعلی افغانستان این است که هر چه زودتر درهای مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران شجاع، دختران محروم از تحصیل و محروم از تعلیم بازگشایی نموده تا اینکه سالیان متمادی دیگر یا روزها و ماهای دیگر شاهد دوری زنان از محوطه علم و علوم نباشیم. سلامت باشیم.